اعتکاف په اصل کې په عربی کې د دې رجوع کیږي یو معنی ته، په معنی کې د یو معنی ته واپس کیږي، او هغه الحبس، المقامه. الحبس یعنی بندیدل، په یو کار باندې په یو ځای کې ټینګېدل، دی هغه لغوي معنی ده. مطلب داسې دی لکه ته په یو شي باندې دومره مضبوط ټینګ شي او په یو ځای کې داسې کښېنې او داسې ځان بند کړي چې د هغه ځای نه دې توجه نه اوړي. ملازمة الشی وطن په عربۍ کې وایي، یو شی په ځان باندې لازم کول او په هغې باندې بیا خپل نفس او خپل ځان بندول چې وایي دا کار به زه کوم. که دا ګناه یو که دا نیکي، موږ لغوي تعریف بیانو. لکه اوس الله د بني اسرائیل مباره کې څه وایي؟ وایي کله چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره روان شو، الله د فرعون نه او د فرعونیانو نه بچ کړو. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. نو په دې قوم باندې راتیر شو یعکفون علی اصنام له، چې هغوی د خپلو بوتانو منجورانو، منجوران څه چل کوي؟ همیشه ناسي، ځان یې دغه ځای کې ټینګ کړی دی، ځان یې دغه ځای کې بند کړی دی. نو ګوره دې ځای کې د بوتانو ته دا ناسته او په دغه ځای کې ځان بندول دې ته اعتکاف ویلی شو. یعکفون علی اصنام له، معنی دا شو چې یو شی په ځان لازمول، یو ځای په ځان لازمول، هلته ناسته په ځان لازمول، یو ځای کې ځان را بندول، ځان را ټینګول، د ټولې معنی په دې اعتکاف کې دننه، اعتکاف په دې کلمه کې دننه راځي. خو دا خبره یې د ساتي چې لکه موږ خدای چې یو ځان په ځای کې راټینګول څومره وخته پورې، دې باره کې خو شریعت څه نه دي ویلي. یعنې د شریعت تر طرف نه څه تحدید نه دی راغلی چې دا اعتکاف د ځان بندول. او لغت کې دغه تعریف شو لغوي، شرعي تعریف یې دا دی یا اصطلاحي، چې جومات په ځان لازمول، په جومات کې ناسته په ځان لازمول، بنیت التعبد، په نیت د عبادت سره، یا په نیت د دې چې الله ته پې نږدې شمه. دې ته څه وایي؟ دې ته اعتکاف په شریعت کې. بل خو لغوي و که نه، لغوي که ګناه باندې دې ځان بند کو، که په نیکي ده، که هر سړی ته د اعتکاف ویل کېږي. شریعت کې اعتکاف دې ته وایي چې ته ځان بند کړې په کوم ځای کې؟ په جومات کې، او ځان راټینګ کړي په جومات کې د الله د بندګۍ په نیت د دې چې د الله بندګي کوم او الله ته ځان نږدې کوم، دې ته اعتکاف وایي. خو دا به څومره، دا سوال دی چې آیا د دې څه تحدید شته؟ اگر که دا مسله په کار دی چې روانو مسلو کې خو د لغت سره څه نه څه تعلق شته، او هغه ده چې صحیح دی. یو سړی باندې دا تپوس کولی شي چې ته خو دا وایې چې ځان راټینګول په یو کار باندې د څومره وخته پورې چې دې ته موږ اعتکاف وایو. نو شریعت کې خو څه تحدید نه دی راغلی، د شریعت مسله لرې شوه. دې لغت ته که موږ واپس شو، دې لغت ته، نو ځان راټینګول په یو شي باندې او ځان را بندول په یو ځای کې، دې کې معنی دا دی چې دومره وخته پورې چې او وویلی شي چې بهی دا اعتکاف دی. لکه بعضو علماو دا خبره کړې ده، وی اعتکاف کم سے کم څه حدي نشته، یعنې ته یو 2-3 سکنډو دپاره م اعتکاف کولی شي. معمولي چې په جومات تېرېږي بس نیت ته اعتکاف وکړه، ته اعتکاف وکړو. بعض علما دا وایي. نو که موږ دې ته سوچ وکړو، نو په دې کې هغه معنی نه ده پرته ځان بندول، ځان راټینګول، ابه کې شتي نه. نو کم سے کم دومره چې دغه تعریف خو پې صادق شي که نه، چې او به دې ته اعتکاف ویلی کېږي. او ځکه زمونږ خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دی. یو قول دا دی چې اعتکاف کم سے کم ورځ یا شپه،
کم سے کم ورځ یا شپه. او دلیل پې دا دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په جاهلیت کې منښته کړې وه چې زه به په مسجد حرام کې یو شپه اعتکاف کوم. بیا یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ما خو دې سې منښته کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې خپله منښته پوره کړه. نو دې نه دا واضحه شوه چې اعتکاف کم سے کم څومره دی؟ کم سے کم شپه ورځ، کم سے کم شپه ورځ.